روند توزیع زغالسنگ توسط ریاست شاروالی غزنی با هدف تامین نیازهای زمستانی شهروندان آغاز شد. مسئولان این ریاست میگویند که این برنامه به منظور تامین نیازهای شهروندان و فراهمسازی سهولت‌های گرمایشی در فصل زمستان راه اندازی شده است. به گفته آنان، حدود 20,000 تن زغالسنگ به قیمت مناسب و کیفیت بلند در اختیار باشندگان ولایت غزنی قرار خواهد گرفت. الحمدلله غزنی ولایت ته 40,000 ټنه زغال راغلي دي او الحمدلله په دومره وړیا قیمت چې تقریبا که موږ تاسو ټول بازار وګورو، حتی چې د دنیا بازارونه وګورو، په دومره کم قیمت باندې به داسې د ښه کیفیت والا زغال یو خو داسې ایسي په کم کیفیت یې په کم قیمت باندې یو کیفیت یې کمزوری نه، الحمدلله کیفیت یې هم ښه قوي ده. هر ولایت ته موږ زغال لېږلی ده، کمیټه موږ په هر ولایت کې ورته ټاکلې ده. د کمیټې د والي صاحب محترم په حضور باندې او د هغه په هدایت باندې بس کمیټه ورته جوړه یي. کمیټې له لارې چې خلکو ته پرچې ورکول کېږي، هغه راځي دغه مرکز ته راځي، دلته هغه صاحبان د لیستو سره کوم همکاران چې د کار کوي هغه د بیا پرچې له نگاه چې خلکو ته توضیح کوي. در همین حال شماری از باشندگان غزنی از این اقدام شاروالی استقبال کرده و میگویند که در بازارهای محلی بهای زغالسنگ افزایش یافته است. آنان می‌افزایند که اکنون می‌توانند زغالسنگ را به قیمت ارزانتر و کیفیت بهتر تهیه کنند. خوشحال هستیم برای نفرای به بضاعت همی خوب است، ولی پیسه زغال در بازار در 10,000 ریال 7,200 میده، همی خوب است. یک نیم تن زغال، یک تن زغال یک بگیره، یک پرده یک خانواده کم بضاعت میشه، خوبه. تشکر خیلی خاص دارم از شاروال صاحب محترم که یک برنامه را برای مردم ساختن که مردم خیلی بی‌وسط و بی‌توان است، دیگه میتونن که از اینجا با قیمت خیلی ناچیز زغال بگیرن و تسلیم شوند. به باوری آگاهان تداوم برنامه‌های حمایتی و کنترل قیمت‌ها می‌تواند نقش مؤثری در کاهش مشکلات معیشتی شهروندان در فصل سرما داشته باشد.